دا ورور محترم وي یو امام دی هغه د سار چې راشي نو سنت نه کوي او به جمع وکي او به پاتېږي وروسته ځان له سنت کوي نو د دې شرعي څه حکم دی اصل خبره دا ده چې یو مقتدی دی مقتدی له دا پکار دی چې دا دغه وکي د جمع چې ولاړی چې دا سنتونه کی دویم امام دی د امام باره کې ترمذی کې باب دی چې الامام ينتصر ولا ينتظر د امام به انتظار کې دی چې خیر د امام دی سنتو کی یو څو منټه د مقتدیان او تصبر وکي کنه خدا اصل مشکل د دینه جوړ شوی چې د منځونه په سره غرمه باندې کوي نا وخت نو سیرانی ک ز سنتو کوم د سینې چې وخرانه خطا شي او بلدار چې دا وسنی مقتدیان هم د امام هغه قدر نه کوي امام کې یو څو منټه وروسته شي بس خبره یو ته شروع کړي نه د امام به قدر کې د امام به احترام کې امام ته به انتظار کې امام به مقتدی انتظار نه کوي او د امام انتظار وکي دي شي نو باید چې د امام ځان له مخ کې سنت وکي اول خلک وختي پاتېږي ځکه دا ټول قوم ذمہوار دی امام دی د دې مخ کې لږ اذکار وکي دعاګانې وکي سنت وکي سنت د دې د سار چې دا په اول وخت کې نو امام هم د سناراسته نه په کار هو کبه روسته شي نو به مقتدیان د جنگ جګړې نه کوي او دا دغه وکي د امام ته د انتظار وکي